او خلک چې بیمار شي نو روغېږي د طبیب سره خو زه قسم په خدای یوې ډاکټرې مریض کړی یم چې کله به د ځان ته ناپامۍ کې زمزمه کړله او 1200 ډک هغې سندرې مریض کړی یم ستا یادونو عارفي کړم داسې داسې د مجنون غوندې په ځان باندې مې شک شي یادونه هم لکه سړی داسې کوي که نه کله یو طرف ته کې کله بل طرف ته کې ناڅاپه چې مې مخې ته جانان را باندې راشي قابو مې په ځان ختم شي لړزان را باندې راشي او دی بل ته چې اشنا زما په مخ کې غاړه ورکړي په ځان باندې را باندې کم پیریان را باندې راشي ګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو نن زه د شمشتو کیمپ په دې مقدسه خاوره ولاړ یم دا هغه کیمپ دی چې دلته په زرګونو بلکې دا به ووایو چې په زرګونو کورونه د افغانانو دلته وو یو وخت دیزي ډېر ښه چې کم دی نو یو نوم او دا ډېر مشهور ځای و بلا پښتانه افغانان په دې خاوره باندې میشته وو خو نن دلته ډېر کم افغانان داسې دي چې هغه میشته دي خو بهرحال هغه اثرات د هغې هغه یادونه اوس هم په دې خاوره باندې محفوظ پراته دي هم د دې خاورې د سیمې یو داسې لیکوال موږ سره نن په دې مرکه کې دی چې د هغه شعرونه ډېر ښکلي دي ښاغلی شریف الله رفیع صاحب نن موږ سره خپرونه کې دی شریف الله صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی او مینه وي مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته هم هرکلی وایو زموږ د افغان مهاجرینو کیمپ چې دلته زیاتره باننګ او باشهامت خلک اوسېدلي دي په دین یې قرباني ورکړې په پښتو یې قرباني ورکړې غیرت یې لرلی دی په خاوره یې قرباني ورکړې تاسو ته د کیمپ ته په راتګ باندې هرکلی وایو هرکله راشئ عارفي صاحب دا راته ووایه چې د خپلې شاعرۍ آغاز د کله وکړو څومره شاعري دې کړې ده د شاعرۍ آغاز خو مې مخکې موږ دې نه بړبیره کې اوسېدلو کوهاټ روډ بړبیره کې نو هلته یو عالم دین و چې هم د تصوف خاوند و مولوي صاحب محمد عارف نامه یې وه هغه سره مو د وابستګۍ او د ذکر اخیستلو او د بیعت بس د دغه وخت نه د هغوی په گفت سره ځکه ما ته ویلي و چې ما هغه وخت کې سکول ویلی او زه تقریبا د سکول په 9 کلاس کې به ومه نو بس یو ورځ راته وویل چې هلکه ته ولې شاعري نه کوې ما صاحب دا ګران کار دی نشو کولی وایي ته شاعري کوه او ته کولی شي نو بس بیا په سبا باندې مې یو غزل په هماغه ورځ باندې مې جوړ کړی او بیا مې ورته راوړل شي چې مې ستا سترګې لیدلې دي جانانه غشي ما په زړه خوړلې دي جانانه لیونی شوم لیونو سره مې کار شو چې کوم وخت یې راکتلې دي جانانه مکمل رانه هېر دی خو بس دا دوه بیته مې بس هماغه وخت نه بس بیا په شا وټپولم چې ته شاعري کوه عرفاني لیکل کوه نعتونه لیکه شاعري مه پرېږده استاد حوالې سره که خبره وکړئ نو د عارفي صاحب نه علاوه داسې څوک و چې هغې مطلب تاسو له ډاډ درکړی و تاسو ته ردیف قافیه سمه کړې وه خپل استاد څوک ګڼئ او زما استاد خو اول عمده مولوي صاحب و او دویم چې ما ته یې ډاډ راکړی نو هغې کې اول زما کور او ما چې قافیه ردیف یې صحیح کړی دی نو هغه یو کسو په نوم د اختیار شاه مولوي صاحب نامه یې وه بډبیره کې اوسېږي هستي په هستي د مولیانو سره ډېر شوي دي زه خپل هم خانداني مولیان یو موږ زمونږ قوم کلی په وطن کې د مولیانو په نوم باندې یادېږي نو یو ورځ فراق صاحب سره ناست و فراق افریدي د باړې چې کوم یو دی نو هغه سره ناست و بس هغه مجلس کې بیا زمونږ یادونه وشوه بیا یو غزل مې هغه ته مورېسته کړ نو هغه هم پکې لږ څه لاسوهنه و ګوتې ووهل نو هغه هم خپلو استادانو کې ګڼم او زما د ګلورین ادبي جرګې ملګرو د دې تاثیر هم ډېر دی راباندې فضل واحد زاهد صاحب زموږ سرفهرست اعلی دی عبدالحکیم تیراوات صاحب اوس تبلیغ له تللی دی هغه زموږ صدر دی او داسې نور ملګري دي محمود استاد دی مجیب دینار خیل دی دا د دې ملګرو د مجلس تاثیر هم ګڼم په دې کلام دی چې اولنی کلامونه دي زما د اولنی د وخت شاعري ما نه د کډو کې بې درکه شوې ده خو دا اوس به ورته وایم چې مې چا پسې محل د زړګي ړنګ دی چې مې چا پسې محل د زړګي ړنګ دی هغه یار مې نن ولاړ زما تر څنګ دی او زه بیا ولې په غزلو کې نه ستایم زه بیا ولې په غزلو کې نه ستایم د رقیب په مخ کې کړی په ماننګ دی او ستا د زلفو خوشبويي دومره خوږه ده حق حیران ورته عنبر مشک و لونګ دی او تور زلفان کنجک باڼه بادامي سترګې تور زلفان کنجک باڼه بادامي سترګې قد قامت د چینار په شانتې دنګ دی
باڼه غشي او دواړه وروځې چې کمان شي سر له اوسه مې بایللی دغه جنګ دی. ډېر زبردست. کومه ټولنو کې ستاسو ناستې کېږي؟ ګلورین ادبي جرګې سره زما ډېر ناستی شوی دی او دې کې زما خپله ممبرشپ هم دی. بډبیره کې د قلندر پښتو ادبي جرګې سره مې ناستی شوی دی. ادم تړون کوم چې په جناکوړ کې دی دې سره مې ناستی شوی دی او پندو فاروقي صاحب سره مې ناستی شوی دی په ټولنو کې او خپله د باغوانانو د شمشتو د دې په ساحه باندې دغه یو ګلورین ادبي جرګه ده او چې تر اوسه پورې روانه ده. اوس موږ یو نوی کار دا شروع کړی دی، کتابونه چاپ کوو د خپلو ملګرو. په دې کې تر اوسه پورې 3 کتابه چاپ دی. عبدالحکیم تیراوال صاحب چاپ دی او رضوان الله مشکور صاحب کتاب چاپ دی او فضل واحد زاهد صاحب کتاب چاپ دی. صحیح ده. کلام ورو ډېره مهرباني. ښه وایي چې د هجر شپو کې زه ستومانه له شوګیره نه یم، د هجر شپو کې زه ستومانه له شوګیره نه یم، دا زما بخت د هیڅ خپل خپل تقدیره نه یم او جوارګر نه یم چې د وبیلم شنه خالونه، جوارګر نه یم چې د وبیلم شنه خالونه، عهد او وفا لرم جانانه بې ضمیره نه یم او د مینې ذکر راکوي د داسې پیر مرید یم، د مینې ذکر راکوي د داسې پیر مرید یم، عشق او وفا مې طریقه د زه بې پیره نه یم او نن یې همزولو ته ویل چې دی مې تل یادوي، نن یې همزولو ته ویل چې دی مې تل یادوي، ما و هیر کړی خو زه هیر له دې فقیره نه یم او زه د دنیا په طبیبانو باندې ستړی شومه، زه د دنیا په طبیبانو باندې ستړی شومه، روغ لا تر اوسه د مړو سترګو له تاثیره نه یم. یو بل قطعه ده چې کله به د ځان ته ناپامۍ کې زمزمه کړله، چې کله به د ځان ته ناپامۍ کې زمزمه کړله او ولسو زډک هغې سندرې مریض کړی یم او خلک چې بیمار شي نو روغېږي له طبیب سره، خو زه قسم په خدای یوې ډاکټرې مریض کړی یم. عارفي صاحب زه وایم چې یو کلام بل وورو نو دا مینوال به نه ګرمي هم ده دی به ترې لږ خوند والي. صحیح ده. وایي کله کله مې دا زړه داسې راډک شي چې بیخي مې د ژوندون نه امید ورک شي، کله کله مې دا زړه داسې راډک شي چې بیخي مې د ژوندون نه امید ورک شي او کله کله چې ژړا در پسې وکم ته په خدای وکړه یقین چې زړه مې سپک شي، ته یې دروغ او که رښتیا ګڼې جانانه لیونی به در پسې دا شوخ هلک شي او ته چې تل راته په برند نظر راګورې، ته چې تل راته په برند نظر راګورې، ټول زخمونه به د زړه راته ګزک شي، ستا یادونو عارفي کړم داسې داسې، ستا یادونو عارفي کړم داسې داسې، د مجنون غوندې په ځان باندې مې شک شي. یادونه هم لکه سړی داسې داسې کوي که نه، کله یو طرف ته کې کله بل طرف ته کې. ناڅاپه چې مې مخې ته جانان را باندې راشي، قابو مې په ځان ختم شي، لړزان را باندې راشي او دې بل ته چې اشنا زما په مخ کې غاړه ورکړي، په ځان باندې را باندې کم پیریان را باندې راشي. هجران کې د جانان غمونه دومره زورور شي، قسم چې کله ته به د خفګان را باندې راشي. دا ستا په هره لار په هر قیمت خپلول غواړم، نو خیر دی که د هر یو شي تاوان را باندې راشي. همزولو ته یې ویل زړه مې له ویرې په درزا شي، هر کله عارفي چې ناګهان را باندې راشي. نادان صاحب یو سنجیده یو څو شعرونه دي ویل، که مو ځوانان تور او قلم دواړه په لاس کې واخلي، بیا مو د خپلو قسمتونو سهار رون وینمه. د دې ځنګل جانورو شیر نه بغاوت کړی دی، ګیدړ ماوین دی خو پاچا بیا پکې شکون وینمه. دا جدا شوی کټ به جوړ شي که نجار تکړه وي، د لرې شویو بازوګانو سر کې چون وینمه. اوسني حالاتو ته ولس یې غرقیږي، دی چغه د فریاد نه اوري، زه د دې ښار واکدار غوږونو باندې کوڼ وینمه. د پارا زړه ګنډل په کار، د محبت په تار دی، خو د غماز لاسو کې دې لره بیا بوڼ وینمه. کله حاضر چې د پوهانو په مجلس کې شمه، زه عارفي د دوی په مخ کې ځان یو سوڼ وینمه. عارفي صاحب زه وایم چې یو اخري کلام وورو، ډېره مزه به وکړي. ملګري هم ناست دي، سراج اپریدی صاحب ناست دی، خانداني بابا ناست دی، سیف الله صاحب ناست دی، کاشف اعظم ناست دی، حاجي نادان صاحب ناست دی. تاسو چې کومې نامې یادې کړې، د دوی نامې نوم اخیستل زه په دې وړه خوله باندې ځان بیا ادبي ګڼم، نو بیا د دوی مخکې شعر ویل او کلام ویل دا خو به بې انتها لوی بې ادبي. څنګه وبکړي یاري زما سره خوب، په یادونو د یو چا کې دی قبضه خوب،
چې په خوب کې د دیدن د یار نصیب شي په خوبونو کې ډیر خوند کوي هغه خوب چې آشنا زما له څنګ مرور لاړ شي بیا په هغه شپه له مانه وي خفه خوب تصور کې چې د یار د غیږ ویده شم په هغه شپه راکوي ډیره مزه خوب څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده رخصت اخلي عارفینه نیمه شپه خوب ډیره مهرباني شریف الله رفیع صاحب تاسو مننه کوم چې موږ سره کېناستئ وخت هم راکو ګرمي هم وه حالات هم داسې وو چې کړکېجنو په اخره کې څه ښه غونته کې خبره که زموږ د ملګرو ته کول غواړئ اول ستاسو د راتګ نه ډیره مننه سرکاري لیول کې که څه هم زه یو افغانی یم او یو پیغام باید ورکړم سرکاري ته چې د ټولو خدماتو سره سره د ادب ته دوی ډیر خدمت وکړي ځکه په یوه ژبه چې مړه کیږي نو دا د ادب په نشتون کې مړه کیږي موږ ډېرې زرګونه داسې ژبې دي نامې پیژنو نور څه نه چېرته یو دوه لغات پیژنو مثال سانسکریت ورکو ټول د مطالعې والا خلک تر اوسه پورې د هغې ژبې شاعري نشته ادب نشته دی او ژبه چې ژوندۍ ساتلی کیږي نو دا په ادب سره ساتلی کیږي او کله چې ژبه مړه شوه نو هغه قوم له منځه ځي د باچا خان بابا خبره ده او دا د کار خبره ده له عوامو نه سوال غوښتنه دا ده چې حتی لوست د مینه او محبت ورورولي خوره کړي مننه ډیره مهرباني قدرمنو ملګرو شریف الله رفیع صاحب را سره تاسو واورېدو د دې کلامونه د دې لفظونه د دې خیالونه او په اخره کې د محبت د مینې د ورورولۍ او د پښتونولۍ پیغام انتهایی د ستاینې وړ دی زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شي آباد او ښاد او بریالي اوسئ